د پیښور په ګنټګر کې دغه زنانه د یو تنور غاړې ته وړیا ډوډۍ ته ناستې دي. دغه ننبایي روزانه په بنیاد په درځنونو داسې بېوسه خلکو ته وړیا ډوډۍ ورکوي. دا ټول د غریب پیشه خلک دي. دی چې یو ماښام روټۍ ویسي دی بیا 3 ټیمه کور کې روټۍ خوري. د دې الله سره ده او دغه روټۍ سره ده، بله سره نشته دی. دی غریبانان مجبوره دي دې ناستې باندې مجبوره دي. دا غرمې نه راشي ماخوستنه پورې غریبانان ناست دي دلته. دا موږ خپلې طریقې سره ورکوو چې څوک 100 روپۍ راکړي، څوک 200 راکړي، موږ 1000 روپو پیره حساب برابرو، هغه دې ټول له ورکوو. 2 3 روټۍ ټول غریبانان بیایي. داسې 100 150 پورې کسان دې ځای نه پیدا دي. په صوبه کې د تیرو څو هفتو راسي د وړو نرخونو کې اضافي وروستو که یو خوا ضرورتمند سیوا شوي نو بل خوا ورته شیرخان په رنګ مرستې ورکوونکي هم لا ډېر مخې ته راغلي دي. 6000 او 6500 روپۍ یو بورې کې وخته لوړه او غریب سړي د وس نه دا بار دی. اوس دا یو روټۍ مخکې اوس واره نه کوي، دا ټول دوکانونه موږ تاوان باندې کوو. چې زموږ د هفته وشوله چې ډېر زیات اثر هم پرېوتی دی. سهار غرمه زموږ هېڅ کار نه وي، ځکه چې روټۍ په 150 500 څوک نه وړي، ډېر زیات اثر پرېوتی. د پښتونخوا په شمول ټول ملک کې د وړو نرخونو کې د اضافې مختلف وجوهات بلل کېږي چې پکې ملکي سیاست کې اړی ګړی هم شامل دی. تاجران دریځ لري چې سیاست مدارانو اوس په ګرانۍ هم سیاست شروع کړی دی. د وزیران زموږ چې کوم دی په غنم باندې اډو پروا نه کوي. غنم دوی موږ سره نشته، دوی سره خو د هر کال یو کم از کم دوی سره اسټاک موجود وي. اسټاک چېرته لاړو؟ د غنم د وجې کرایسس راغلی دا اوړه چې کوم دی مزید ګران شو. دا 650 باندې کومه توړه دوی ورکوي، دا د خوراک هم نه دی او خلک په لاین کې ولاړ دي، اوړه ورته نه میلاویږي. اصل مسله هم دغه ده، سیاسي صورتحال دی. دوی په خپل سیاست کې لګیا دي او دې طرف ته د دوی خیال نشته. بالکل د غنم دا اډو پروا نشته د دوی. مخکې چې کوم صورتحال دا فاین بورې چې کومه ده 25-80 کیلو، دا تنور والا ته په 8000 9000 کې میلاوېده. اوس چې کوم دی 13000 13500 کې ورته میلاویږي لګیا. غنم د بار نه راغواړي، مسله حل ده. روس نه راغواړي، کو یوکرین نه راغواړي چې هم ځینې کم ځینې چې راغواړي. پوهان وایي چې راتلونکي ورځو کې د وړو نرخونو کې د معمولي کمی امکان موجود دی، ولې زوړ نرخ ته د راټیټېدو فلحال هیڅ تمه نشته دی، ځکه چې د یوکرین نه د غنمو درآمد د روس سره جګړې له وجې سخت متاثره شوی دی. جنید ابراهیم د خپل همکار محمد الله زدران سره، لیکوال، پیښور.